او د ټولو نه لوی مدد د الله پاک د مؤمنانو سره دا دی چې د تیارو نه، د کفر او شرک د تیارو نه او د ګناهونو د تیارو نه دا مؤمنان یې راوویستل د ایمان او د نیکو اعمالو رڼا طرف ته. نو دا خو د مؤمنانو ذکر وکړو چې د تیارو نه رڼا طرف ته راوویستل. بیا ورسره د کافرانو ذکر کوي چې د دې دوستی د شیطان سره د طاغوت لفظ ذکر دی، معنی د شیطان. دی د شیطان دوستان دي. د شیطان کار څه دی؟ د شیطان کار دا دی چې دغه خپل دوستان او ملګري هغه د هدایت د رڼا نه د کفر او شرک تیارو طرف ته، د ګناهونو تیارو طرف ته بوزي. نو څوک چې د شیطان سره دوستی کوي نو د هغې انجام او نتیجه بیان کړې ده چې دا دوزخیان دي او دوی به همیشه دپاره